کېږي. اوس خو لیدونکو ته ووایه اوس موږ په کوم ځای کې یو؟ موږ په ګلم خان کې یو. بس ګلم خان نه انشاءالله نن وړو که نه سبا ته پېښور ته ځو. 1,15,000 کلدارې دغه دي چې دې ورور ته سپارمه. دا د 1,15,000 دې تر څنګ 11,000 دا افغانۍ دي چې دې ورور ته سپارمه. اسلامي امارات د اجازې پرچه ده چې دا یې موږ ته راکړې او دا لار هواره شوې ده ورته. انشاءالله دا یې به په خیر پېښور ته لاړ شي. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو ملګرو، هغه ویډیو چې تاسو تېره ورځ زموږ سره لیدلې وه، دې ځوان ویلی و چې دا مې ارمان دی چې خپله لور پېښور ته یوسم د درملنې لپاره او درملنه یې وشي. نو بالاخره زموږ سره یو شمېر هیوادوالو همکاري وکړله چې دا نغدي همکاري دا هم دې ورور ته سپارم. دې تر څنګ دا لاره مساعده شوې ده چې اوس دی بالاخره پېښور ته لاړ شي او د لارې طریقه هم جوړه شوې ده. 1,15,000 کلدارې دغه دي چې دې ورور ته سپارمه. دا د 1,15,000 دې تر څنګ 11,000 دا افغانۍ دي چې دې ورور ته سپارمه. او دې تر څنګ دا نو د قبایلو چارو ریاست پرچه ده. دې تر څنګ دا په بارډر کې د اسلامي امارات د اجازې پرچه ده چې دا یې موږ ته راکړې او دا لار هواره شوې ده ورته. انشاءالله دا یې به په خیر پېښور ته لاړ شي. نو دی به د غلام خان په دې لار باندې لاړ شي، زه به راتاو شم داسې په ننګرهار باندې په تورخم باندې بیرته به پېښور کې د دې ورور سره یو ځای شم. نو د دې ورور دغه ارمان پوره دی، خدای وکړه چې د دې ماشوم علاج هم وشي. نو اوس راته ووایه بالاخره هغه ارمان چې تا درلودو چې اقتصادي مشکلاتو له امله نشم کولی چې خپله لور ډاکټر ته وښایم، نو دغه دی چې دا د پیسو همکاري یوه اندازه وشوه. نورو ملګرو م انشاءالله ژمنه کړې ده که خدای وکول موږ پېښور ته ورسېدو نو هغه همکاري به هم رااخلو او د دې ماشوم علاج به پرې کوو. ارمان د زړه کې ډېر ارمان دی لږ نه، یعنې دا د ارمان دی چې خپله لور روغه وویني. روغه ووینم. بس چې مو سره دومره همکاري هغه وشوله که نه، بس خدای دې په ځای یو په ډبل ور کړله کې نوره دا خدای ور کړله کې نوره دا خدای ور کړله کې مو زړه ارمان دغه ده بس پرې کېدونکی دی انشاءالله تعالی وشه چې وړو بس کونډې علاج په دغه هغه وشي یا کونډې لږ ښه شي که نه دا علاج یې وشي. بالکل. نو خوشحاله خو یې انشاءالله ډېر خوشحاله یم، لږ نه ډېر خوشحاله یم چې دغه د اوس روان یم خبره چې مو علاج کېږي مو هغه کېږي. اوس خو لیدونکو ته ووایه اوس موږ په کوم ځای کې یو؟ موږ په ګلم خان کې یو. بس ګلم خان نه انشاءالله نن وړو که نه سبا ته پېښور ته ځو. او پېښور کې به زه به په تورخم راتاویږم، تاسو به په دې لار باندې ځئ، بیرته به هلته بیا سره ملګري کېږو. بیرته به انشاءالله حاجي کې بیا سره ملاو شو، ډاکټر کې به سره ملاو شو. خدای دې وکړي چې د دې ماشومې درملنه هم وشي، علاج هم وشي او بیرته بیا په تاسو باندې دا زیری وکړو چې ناهیده اوس په دې حالت کې نه ده، د دې علاج شوی دی. نو بیا مې یادونه کوم چې ناهیده چې د عصبي ناروغي لري، مشکلات لري، نو پلار یې نشو کولی تر څو د اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې د یو ښه ډاکټر ته ورولي. له هغو ټولو ملګرو زه ښه زیاته مننه کور دې ودانې چې زموږ سره یې نغدي همکاري وکړه. بیا هم په تاسو باندې غږ کوو چې تر څو چې د دې ماشوم علاج نه وي شوی زموږ سره خپله همکاري مه سپموئ. بیا به هم تازه جزئیات ستاسو سره شریکوو چې د دې ماشومې په علاج باندې څومره مصارف راځي. په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره لیکل شوې ده، په هماغه واتساپ شماره زموږ سره تماس نیولی شي. تر بیا مو الله عمل، ښه وختونه. کېنه